هفت ګیمستان د هغه کمپیوټر کلب نوم دی چې پکښې کمپیوټري لوبې او انیمیشنونه جوړیږي. دا په هرات ولایت کې چې ډیری د کمپیوټري لوبو مرکزونه پکښې شتون لري یو نوی نوښت بلل کیږي. د دې کمپیوټر کلب مدیران وایي ډیری ځوانې میرمنې د سړیو ترڅنګ له دوی سره په دې مرکز کې کار کوي او د دوی اصلي موخه د کمپیوټري لوبو او ادارو او مؤسسو لپاره د انیمیشنونو رامنځته کول او جوړول دي. هرات ولایت د هیواد په لویدیځ کې هغه ولایت دی چې پکښې ګڼ شمېر د کمپیوټري لوبو مرکزونه شتون لري او ډېری شمېر ځوانان او ماشومان ورڅخه د لوبو کولو او وخت تېرولو لپاره کار اخلي. خو د دې کمپیوټري لوبو مرکزونو ترڅنګ دلته په دې ولایت کې د هفت ګیمستان په نوم یو کمپیوټر کلب هم جوړ شوی چې اصلي موخه یې لوبې نه بلکې د کمپیوټري لوبو او انیمیشنونو جوړول دي. سوسن فرانک چې د هفت ګیمستان کمپیوټر کلب مدیره ده وایي دوی سره په دې مرکز کې ډیری شمېر ځوانان چې میرمنې هم پکښې د فعالیت کوي او د دوی اصلي موخه د کامپیوتر لوبو او انیمیشنونو جوړول دي. کار ما اینجا در بخش گیم سازی و انیمیشن سازیه و تعداد زیادی از دختر خانم ها و همچنین آقا پسرها در اینجا فعالیت میکنن. گیم سازی و انیمیشن سازی هدف عمده و اصلی شرکت افغانستانیه. په همدې حال کې د دې بنسټ مسؤل محمد قبول رسولي وایي دوی د دې وړتیا لري چې اداراتو ته په ځانګړي ډول پوهنې وزارت ته انیمیشنونه جوړ کړي او ورسره د زده کړو پروسه د زده کوونکو لپاره په زړه پورې او اسانه کړي. به بحث فرهنگ سازی زیادتر فوکس ما بر روی معارف با واقعیت یا با معارف میشه که کتاب صنف اول و دوم ما بیاین دیجیتال سازی بکنیم. اما رقم که پیشتر گفتم میشه آموزش مسواک رو ما برای طفل یاد بدیم. نه تنها ما برای بچهای صنف اول و دوم و سوم برنامه داریم بلکه ما برای بچهای صنف فرض کنیم 11 12 پشت کنکور میشه که برنامه کیمیا ما همیشه ما فرمولار حفظ کردیم میشه توسط انیمیشن میشه که این فرمولار ما خیلی راحت برای متعلمین نشان بدیم. علي سپهري چې په دې کمپیوټر کلب کې کار کوي وایي خلک تر ډیره د دوی له کړنو سره نه دي بلد او د دوی کار ته په سپکه سترګه ګوري. خب انیمیشن سازی اکثر مردم فکر میکنه انیمیشن سازی وقتی حرفی میشه فکر میکنه همین کارتونی سرگرمی یا کارتونی که هست ولی در کل ما داریم اینجا انیمیشن سازی میکنه تا بتونه فرهنگ سازی کنه با انیمیشن بتونه فرهنگ برای اکثر مردم برسونه یا بشناسونه چون اکثر کارهایی هسته که مردم میشه معمولا انجام بدن که از او بتونن فیلمی بگیرن و مردم برسونه ولی ما داریم با انیمیشن سازی خوب فرهنگ سازی میکنه و از او انیمیشن میسازه و در دسترس مردم قرار میده. طاهره محمدي د دې مرکز یوه بله کارکوونکې بیا خپل په وړاندې د ستونزو څخه خبرې کوي او وایي د امکاناتو د کمښت سره مخ دي. د اغلې محمدي په خبره که دوی ته اړین امکانات برابر سي نو دوی کولی سي لا ډیر کارونه وکړي او ډیری شمېر کسانو لپاره د کار زمینه هم برابره کړي. مشکلات و چالش هایی که فعلا ما روبرو هستیم یکی کمبود وسایل و تجهیزاتی که فعلا ما در دسترس نداریم. مثلا لپتاپ ها و کامپیوترهای نیاز هسته که گرافیک اینا بالا باشه یا کلا دیگه تجهیزاتی ما کمبود داریم فعلا ولی با همین کمبودی ها تانستیم که چند تا گیم و چند تا انیمیشن بسازیم. خداش د یو شمېر شنونکو په افغانستان په تیرو 18 کلونو کې په ډیری برخو کې پرمختګ کړی چې یوه برخه د ټکنالوژي پرمختګ دی او د داسې کمپیوټري لوبو او انیمیشنونو د مرکزونو جوړېده د دې پرمختګ یوه بیلګه ده.